پاکستان په افغانستان باندې خپلې لارې بیا تړلې دي. دا چې ولې تړلې دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان حکومت د افغانستان د میوو په موسم کې او په داسې وخت کې چې ژمی را نږدې کېدونکی دی په افغانستان باندې خپلې لارې تړلې دي. په افغانستان کې د وړو غوړیو او نورو خوړو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې دي. دا چې د خلکو له اقتصاد له پخوا خراب وو، اوس خو نو بیخي د اقتصاد حالت د ماتې سره مخ دی. او په داسې ورځ پاکستان هم د افغانستان له مجبوریت څخه په ډېرې بې انصافۍ ډول استفاده کوي. مګر تازه افغان حکومت د دغه ستونزې د حل کولو لپاره د نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د تازه معلوماتو په اساس د اوړو په برخه کې د افغانستان د پخواني ملګري قزاقستان سره تړون شوی دی او د دې هیواد څخه به 2 میلیونه ټونه اوړه افغانستان ته وارد شي. د قزاقستان څخه د اوړو د وارداتو پیل کول په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د اوړو د یوې بوجې بیه د 1.5 زر څخه د 2300 افغانۍ ته لوړه شوې ده. په دوهم قدم کې حکومت د قزاقستان سره تړون کړی دی. د قزاقستان څخه به افغانستان په لوړه پیمانه اوړه وارد کړي. د افغانستان پخواني حکومت هڅه کړې وه او په دې هڅه کې تر یوه ځایه بریالی شوی هم و چې په پاکستان باندې اقتصادي اتکا کمه کړي او په ځای د مرکزي اسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه ډېره کړي. او په داسې ښکاري چې موجود حکومت هم اوس په دې د پوهېدو په حال کې دی چې په پاکستان باندې باید هیڅ صورت کې باور ونه شي. شنونکي وایي چې نوی افغان حکومت دې په دې ځان ښه پوه کړي چې پاکستان یې پښې وهي او په هره برخه کې د لاس لنډولو کوښښ کوي. له همدې کبله تر ټولو غوره لاره همدا ده چې نوی حکومت باید د مرکزي اسیا، ایران او چین سره خپله راکړه ورکړه زیاته کړي او په پاکستان باندې خپله اتکا تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.